آیا ته خپله ښځه وژنې؟ سلام او مینه قدرمنو دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، یوه ډیره دردونکې قصه در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. نازو چې په اولاد مریضه وه. ښځې ډاکټرې چې د نازو مکمل چیک اپ وکړو، نو د هغې خاوند مبشر یې دننه کمرې ته وغوښتو او ورته یې وویل چې آیا ته غواړې چې خپله ښځه ووژنې؟ ستا په ښځه کې خو د وینې بیخي کمی دی او دې سره نورې ډېرې بیماریانې هم پیدا کیدی شي. دا یې 5م ماشوم دی. 5م ځل ماشوم پیدا کول هیڅ مناسب نه و، ځکه چې د دې هر ماشوم په غټ اپریشن باندې پیدا کیږي، نو په دې کې ځکه د مرګ چانس ډېر وي. د ښځې ډاکټرې چې په سخته رویه باندې خبرې کله مبشر واورېدې، نو داسې وه لکه د وینو ګوټ چې کوي. هغه فکر کوو که داسې خبرې زما د کور کمې ښځې ماته کړې وې، نو د هغې ژبه به مې راویستې وه او قینچي کړې به مې وه. هغه په ډېره غوسهناک نظر باندې خپلې ښځې نازو ته وکتل چې په تور نقاب کې ناسته وه او سر یې ښکته کړی و. هغه غلې غوندې ځان سره وویل که د غټ اپریشن خبره نه وه، نو دا ماشوم په کلي کې د رحیمې ترور سره هم پیدا کېدلی شو، چې په کلي کې د هغې په لاس کې ډېر ماشومان پیدا شوي دي. مبشر رومال په خپله اوږه باندې واچو او په سوچ کې ډوب شو. ښځې ډاکټرې بیا دا خبره وکړه چې اولاد د الله تعالی په رضا باندې کیږي، که هغه لور وي یا زوی، په دې کې د ښځې هیڅ قصور نشته. خو تاسو خلک ولې په دې خبره باندې نه پوهیږئ؟ دې ځل چې کله مبشر د ښځې ډاکټرې دا خبرې واورېدې، نو یو دم غوسه شو او ویل چې زما خبر واوره، ما دلته پیسې د چیک اپ دپاره ورکړي دي چې زه د خپلې ښځې چیک اپ وکړم، ستا د خبرو اورېدو لپاره مې نه دي ورکړي. مبشر همدومره خبره وکړه او ښځې ډاکټرې ته هم غوسه ورغله. یو دم د ځای نه راپاڅېده او ورته یې وویل چې له هسپتال نه وځه، ته ډېر جاهل انسان یې، تاسو ته د ښځې د صحت هیڅ خیال نشته، بس د ښځې نه مو د ماشومانو مشین جوړ کړی دی. سمدستي زما د هسپتال نه وځه، زه نه غواړم چې دا کیس واخلم، ځکه چې په دې کې خو تا د خپلې ښځې د وژلو پلانینګ کړی دی. ډاکټرې ټلۍ ووهله او چپلاسي زر راغې. ډاکټرې ورته وویل وځه د هسپتال نه. مبشر خپله ښځه د لاس نه ونیوله او ځان پسې راښکله د هسپتال نه ووتل، چې د ډاکټرې لیکلې نسخه یې هم له لاس نه وغورځېده. کله چې کور ته ورسېدو، نو مور ته یې وویل چې واخله دا انګور دی، نن یې د ډاکټرې په مخ کې زما بېعزتي وکړه. مبشر نازو ته یو زورداره دیکا ورکړه. هغه په سین یعنې د کور په میدان کې داسې پرېوته چې زر یې کټ ونیو او ځان یې کلک کو. که کټ نه و، نو دا به سیده په ځمکه باندې پرېوته او ډېره به خوږ شوې وه. د هغې په ګېډه باندې ماشوم هم و. هغې ډېر په تکلیف سره ساه اخیسته. نازو هملته د کټ خپې سره په وچ فرش باندې ناسته وه. مور یې چې په همدغه کټ کې ناسته وه، د نفرت نه ډکې لهجې سره یې وویل کله مو چې دا راواده کړې ده، زموږ سترګې بیخي اوچتې نه کړې، همیشه یې زموږ بېعزتي کړې ده. مبشر هم راغی، د خپلې مور په خوا کې کېناستو. مور یې ویل چې د دې نه خو موږ ډېر ارمانونه لرل چې موږ ته به د یو لال په شانتې زوی را په نصیب کړي، خو دې خو زما زوی بوډا کړو، 4 لورګانې پیدا کړې، زموږ سترګې زموږ په خاندان کې ښکته کړې، د جنکو قطارونه یې راته ولګول. مور یې هم نازو ته په خپو باندې یوه دیکه ورکړه او ویل چې د دې په اپریشنونو باندې موږ څومره خرچې وکړلې، 4 ماشومان په اپریشن پیدا شول، هغه هم جنکۍ. د شاوخوا ښځې موږ پسې ټولې خاندي چې د خلکو په کورونو کې ماشومان پیدا کیږي او د شهزادګانو په شانتې هلکان وي، او ستا انګور چې راغلی ده د پیسو په خرچ کولو یې شروع کړې ده او په هر ځل ځان سره جنکۍ راوړي، یعنی جنکۍ پیدا کوي. مور یو ډېر د خفګان اسویلی وویستو. مبشر مور ته وویل مورې که دې ځل هم هلک پیدا نه شو، نو ته ګوره چې دا ښځه زه څنګه په دیکو د کور نه وباسم. حاجره چې یوه بله جینۍ وه، مبشر وویل هغه اوس هم ما سره د نکاح لپاره لیواله ده او غواړي چې ما سره نکاح وکړي او واده وکړي. ستا خوښه وه چې خپله خورزه دې راته په نکاح کړه، ګنې زما خو دا نه وه خوښه. مبشر نازو د خپل آینده پلانینګ نه هم خبره کړه. نازو نوره هم ویرېده. د همدې ویرې یعنې د بند لاسه خو هغې خپل کمزورې وجود د 5م بچي لپاره هم تیار کړی و، که نه نو د هغې په وجود کې خو بیخي ساه نه وه او مسلسل یې 4 لورګانې پیدا شوې وې، نو هیچا هم دا ګمان نه کوو چې د دې به زوی پیدا شي. نازو د الله تعالی نه دا سوالونه کول چې یا الله ما ته دې ځل زوی راکړې او زما عزت وساتې. نازو په مسله ناسته وه، لاسونه یې اوچت کړي او په دعا کې مصروفه وه. لږ ساعت وروسته یې 3 لورګانو هم د دعا لپاره لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه چې یا الله موږ ته ورور راکړې. 4مه لور یې چې اوس د 2 کالو وه او لږه ډېره پوهېده، نو هغې هم لاسونه پورته کړل او د خپلې مور مخ ته یې کتل.
د خپل نیا او پلار ناروا سلوک یې د دې ټولو لورګانو د وړاندې و، خو دې څلورو نوسو سره هم نیا ناروا سلوک کولو ځکه چې دا جینکۍ وي او جینکۍ د نیا نه خوښېدې. یوه ورځ چې نازو ته ډېر زیات درد پیدا شو او د ښار سرکاري هسپتال ته یې راوړله. د نازو خواښې د هسپتال په یو ګوټ کې جاینماز اوار کړی و او ژړلې او ډېر په ژړا باندې دعاګانې غوښتلې. نو ډېرې زیاتې خوشحاله شوې، ویل یې چې وګوره څومره ښه خواښې ده، د خپلې انګور لپاره دعاګانې غواړي او په دعاګانو کې مصروفه ده او منځونه کوي، لیکن د زړونو حالونه خو الله تعالی ته معلوم دي. مبشر هم د اپریشن تیټر نه بهر تاوېدو راتاوېدو. په دې کې یوه ښځه نرسه د اپریشن د کمرې نه راووتله او مبشر ته یې وویل آیا د نازو خاوند ته یې؟ هغه ورته وویل هو زه یم. زر یې پوښتنه وکړه چې زوی وشو یا لور؟ نرسې ورته وویل چې هلک پیدا شو، لیکن ډیره د افسوس خبره ده چې ستاسو بیبي یعنی ښځه پاتې نه شوه او هغه وفات شوه. نرس همدا خبرې کولې چې مبشر کله د زوی ټکی واورېدو نو مور ته یې نارې کړې مورې مورې وا دې اورېدل ستا دعا قبوله شوه، ما ته الله پاک زوی راکړو. زما عزت اوچت شو او د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېدو او چغې وهلې. مور یې هم زر جاینماز راغونډ کړو او راپاڅېده، ویلې اوس مې د زوی قسمت راوچت شو، زویه ستا نسل اوس روان شو. دوی دواړو په خپلې خوشحالۍ باندې قابو ونه شوه ساتلی. کومې نرسې چې دوی ته دا اطلاع ورکړې وه چې ستا زوی پیدا شو او ښځه دې مړه شوه، هغه بیخي په حیرانتیا سره دې دواړو ته کتل چې دا دوی دواړه څه کوي. هغې ورته بیا په لوړ غږ وویل چې مورې ستا انګور اوس په دې دنیا کې نشته. نو د نازو خواښې د لږ ساعت لپاره خاموشه شوه. بیا وویل چې ای هی څنګه قسمت دی، د خپل زوی د مخ کتو کې هم نصیب ونه شو. هغې په افسوس سره سر وخوځو او بیا په خپله خوشحالۍ او مستۍ کې مصروفه شوه. دوستانو که څه هم دا یوه خیالي کیسه وه، خو زیاتره زموږ په ټولنه کې دغسې کارونه کیږي چې لورګانو ته ډېر په کمه سترګه کتل کیږي، بلکې هغوی ته بیخي د انسان په نظر نه ګوري. په دې هیله چې دا بد عادتونه له موږ څخه ووځي او لورګانو ته هم دغسې مینه او حقوق ورکړو څنګه چې زامنو ته ورکوو. ډیره مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ. که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.